په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ او د مور او پلار خبره به مو منلې وي، د مکتب کارونه به مو سرته رسولي وي او اوس به خوب ته چمتووالی نیسئ. نو راځئ چې نن تاسو ته یوه بله په زړه پورې کیسه وړاندې کړم. خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي. ډېر لرې د اسمان په لوړه کې یو وړوکی ستوری اوسېده چې نوم یې لوما و. لوما د ټولو ستورو نه کوچنی او روڼ و. هره شپه به هغه د خوښۍ نه ځلېده او د خپلو ستوري ملګرو سره به یې لوبې کولې. یوه شپه چې کله دوی د سپوږمۍ شاته پټ پټونه یې کوو، لوما ډېر لرې لاړ او ورک شو. لوما په لوبو کې خپلو ملګرو ستورو ته وویل، راځئ زه به ځان پټ کړم، تاسو مې پیدا کړئ. لوما شپه د نورو ستورو سره په ډېره خوند تېره کړه، خو کله چې هغه په دې پټ پټونې کې وړاندې لاړ نو ورک شو. کله چې لوما شاته وکتل نور ستوري نه وو، شپه تیاره وه. لوما په ډېر اندېښنه وویل، ای نه، زه چېرته یم؟ زه خو یوازې راغلم، اوس بېرته نه پوهېږم چې څنګه ولاړ شم. د لوما سترګې له اوښکو ډکې شوې. په همدې وخت کې یو مهربانه او واورین کونګ چې اورلو نومېده راغی. اورلو ورته وویل، ولې ژاړې وړوکې ستوریه؟ لوما ورته وویل، زه ورک شوی یم، زما ملګري نه راته ښکاري. اورلو په ډېره موسکا ورته وویل، تشویش مه کوه، زه به در سره مرسته وکړم، زه په اسمان کې بلد یم. اورلو له لوما سره د اسمان له لارې والوت. هغوی له وریځو، ستورو او خوږو سیندونو تېر شول. یو باد، یوه وریځ او یو بل چټک ستوري هم مرسته ورسره وکړه. لوما ډېر خوشحاله شو. دا سفر ډېر ښکلی دی، مننه اورلو. ناڅاپه لوما خپل ملګري ولیدل چې ځلېدل. لوما په ډېر خوشحالۍ سره وویل، هلته دي زما ملګري، هلته دي. لوما خوشحاله بېرته خپل ځای ته ولاړ. لوما مننه وکړه، اورلو، زه به ستا ښه او مرسته هېڅکله هېر نه کړم. له هغې ورځې وروسته لوما پوه شو چې باید له خپلو ملګرو سره پاتې واوسي، خو تر دې هم مهمه دا وه چې مهرباني تر ټولو زیاته ځلیږي. حتی کوچنۍ مرسته هم ستر بدلون راوستلی شي. تل مهربانه او مرسته کوونکی واوسه. نو په ما ګرانو ماشومانو، څنګه وه دا لنډه او په زړه پورې کیسه مو خوښه شوه او که نه؟ که خوښه شوې مو وي نو د دې کیسې نه تاسو څه پند او پیغام واخیست، ما ته یې په کامنټ باکس کې هرومرو ولیکئ. نو تاسو ته ډېره ښه شپه او خواږه خوبونه.